نن سهار چې څنګه پاڅېدم سیده لاړم کچن ته. کچن کې مې ځان ته چای ګرم کړ. ما د ویلاګ د څلورم کې تاسو په خیر راغلی. بیا ما ځان ته خوب وزره واغستو او چای ورسره مې وخوړ ځکه چې زه وږی شوی وم او بل څه بندوبست دلته نه کېدو. بس د هغې بیا کچن ته لاړم اوړو مې واغېږل. چې څنګه مې اوړو واغېږل نو بیا وي چې روټۍ پخول غواړي. نو بیا لاړم پیړې مې وکړې او دغه بل ملګري په ډرام کې اور بل کړی و. نو څنګه چې مې پیړې کولې نو ځکه موږ په دغه ډرام باندې روټۍ پخوو چې دا د کار سیټ دی زموږ دا مین دیره نه ده. موږ دغه بلډینګ کې کار کوو او دغه ځای کې موږ ځان له رهایي سیټ کړ دی. دغه ډرام باندې موږ روټۍ پخوو ځکه چې دلته هوټلې وغیره نږدې نشته دی. نو دغه د وجې موږ طبخي باندې نه پخوو. ټیم ډېر لګي په ډرام باندې ټیم دومره نه لګي. ماشاءالله وګورئ روټۍ مې وواله او بیا تاسو کمنټ کې لازمي ووایئ چې روټۍ څنګه راله. نو دغه زموږ د روټۍ ریزلټ دی وګورئ ماشاءالله. خامخا ولیکئ چې روټۍ څنګه راغله. دا وه زموږ د نن ورځې ویلاګ ځکه چې دا شارټ ویلاګ جوړوم 1 منټ نه سوا زه نشم جوړولی. نو د لوی الله په امان.